داسې ابل ګوګشتاک د لیستۍ ملخ تادین خان ته خدای تادین نوم ده تادین د پیچس ګولۍ ده نوم یې د پیچس ګولۍ ده د تادین اتال ده و یو پاو اوسېږه خو غیرتي اوسېږه ډېر غیرتي و ډېر زیات غیرتي و ډېر دومره غیرتي ده یاره یو دا غوږونه د غیرت بس د نور خلا پرېږده د کورونا وایرس چې راغی اول په چین باندې راغی دې جناب خط چین ته لیږه هغه یې ساوت افریقا ته لیږلی دومره خو هوښیار ده ډېر مبین صاحب والا دی ما عمر امتاکی نور څه نه وایم یو ورور دی وخت چې طالبان د هر چا سره ولې ګوري طالبان حتی د فوزي کوفی سره ولیدل طالبان مجبور دي چې د هر چا سره وګرځي موږ مشران باید د هر چا سره وغږیږي وګوري چې د خلک تر څو په خپله پوه شي چې طالبان هغه خلک نه دي چې تنها د ما د تا سره وګوري نه د طالبانو د عادت دی د مشرانو دی چې د هر چا سره وګوري وغږیږي ولس ته خلک ور وښیي چې څوک دی دا موږ تاسو باید خلک فرق کړو چې څوک دی هوریت څه شی دی شمشاد کوم تلویزیون دی او آریانا کوم تلویزیون دی دا چې موږ نشو فرقولی مشران دی موږ داسې نه کوي چې ورونو څوک خفه کړي چې نه ته مه راځه دروازه ټینګه ده فلانی ته راشه ته مه راځه دا غلط کار دی موږ مشران داسې نه دي ورونو لکه دغه لایفو کې چې موږ تاسو غږیږي هغه کې ریښه دا رقم خلک نن به ورونو جهان ته ماته نه ورکوله دا ماته نه ده ورکړې دا ماته د موږ تاسو صحیح د موږ تاسو منډه اخیستې په نظامي کې باندې په سیاسي کې په سیاسي ډګر کې ماته ورکړې شاهین صاحب امنیه قمندانۍ باندې فدان وتلی بیا د تادین غوګشتاک ته بچ سوی و نو هغه خبریالانو ته پوښتنه کوله وایي ته څنګه باد شوی زه په څلورو روانو هغوی فکر وکړو چې دا سپی ده نو غږ یې راته ونه کړ دا خو د تاسو ګوګشتاک ده یقیني چې په څلورو زه ته وایي شغال ده هېڅ فرق له شغالانو سره نه کېږي سلام انجینر صاحب ته تاسو د لایف ملګرو سره لایف در سره شیر کړم ملګرو لایف در سره شیر کې سلام علیکم ورحمت الله مننه دی زدران رور سلام علیکم زمرای صاحب الله دې خوشحال لره کامیاب اوسئ زاهد افغان اور مایک د خلاص کا کنه زاهد افغان خبر سلام علیکم شهاب صاحب الله دې خوشحال لره کامیاب اوسئ وعلیکم السلام دا څنګه کټ شوی ښه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مارشال صاحب مبین تاسو سلامونه انجینر صاحب ته د نور ورونو ته د قصې شاهین وردګ ورور ته خبرې وکړل ټول ته سلامونه ډالۍ کوم خدای وکړي ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ نن واقعا ښه برنامه دې نیولې دي خو دغه عابدي لپاره زه غواړم چې د دې نه مخکې چې دوی دغه کار وکړي د دوه میاشتې مخکې زاهد افغان صاحب تاسو خبرې وکړئ ما درکوم چې داود عابدي دلته یو څو نفر نورو سره چې انشاءالله زه د هغه دوی لیستونه هم تاته درکوم هغه خلک چې هغه سادات چې ماته یې دا لیست راکړي و هغه دلته ژوندی شته شاید هم دغه لایف به وویني دوی اکثرا انجینر صاحب محترم داود عابدي د خپل په سر نه ده زه یقین لرم ګوره زه ډېر اطلاعات د حزب اسلامي نه په دغه څو مدت په لاسته راوړي دي چې داود عابدي یو پالیسه د حزب اسلامي ده یو پالیسه یې دی ده دی چې اوس په امریکا کې ده تقریبا 25 کاله کېږي چې دوی په امریکا کې ده دوی وایي چې د طالبانو سره جهاد مې کړی ده خو مونږ وایو چې سړی دا سند کوم ځای کې دې کړی دی خو دا ادرس خو راکړه کور دی اباد څخه افغانستان خو یو خاوره ده ته چې هره منطقه کې دې چې ژوند کړي وي جهاد کړي وي هغه ځای ادرس لري نو داسې خو نه کېږي چې سړی راسي چې وایي چې ما په افغانستان کې جهاد کړی دي سړی هلته ځوانان وو مجاهدین وو رهبران وو ته خو یو ځای ادرس راکړه یو دومه مسله سیکولرم د همدغه غواړي چې لکه ګوره لکه دا اوس چې حزب اسلامي په کابل کې ناسته ده د تر پرونو پورې اشرف غني ته ویل چې دوی دولت نه ده نن همدغه دولت ته په دغه خپله آخرینۍ خبرو چې په تلونیوس کې وکړله دی دا دولت یې ومنله د دغه دولت لاندې خبرې کوله ویل چې دا دولت ده نو اوس دوی دغه جمهوریت خوا غټه جمهوریت خوا په افغانستان کې دغه حزب اسلامي ده دغه داود عابدي ده دغه مارش جنرال چې په
10 کاله په زندانو کې تیر کړی دی، بیا په هواپیما کې چې پورته کېدلی ګلبدین د ده په سر قرآن ونیوله، دی رفي سره په ستانکزی صاحب د سیکولرانو باندې د دین دښمنانو باندې لږه تبصره کوو. سیکولران د صلح مخالفین، د امریکا ګوډاګیان د شګو بندونه جوړوي او غواړي چې دغه مذاکرات یا د افغانستان جګړه یا د ناټو ماته دا په یو رقم پټه کې جګړې طلبي کوي، نوي خلک جګړې ته راغلي کوي. پاس له دې چې له امریکا سره تړون شوی ده، د دوی په اعداد شمار په مطابق 15,000 کسان عسکر وجل شوي دي. نو آیا ښه به دا نه وه چې 10 ورځې پاس له تړونه د بندیانو د خوشي کېدو سلسله شروع شوې وای، دومره خلک به نه وژل کېده؟ بیا خبریال دې پوښتنه کوي وای نو ولې داسې وشو؟ وای خو نور خلک به ورته وګمارو. نو موږ غواړو چې د افغانستان د یو قلي اردو قمنداني د اشرف غني یو زوی ته ورکړي، بله قلي اردو قمنداني لور ته ورکړي او د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي تر څو دا جګړه یک طرفه شي. دوی به په خپله بیا د صلح لپاره لیواله شي. همداسې دا نور غټایټ وزیران ولې دوی اردو ته خپل عسکر د اردو لیکو ته خپل بچي نه لیږي؟ که رښتیا افغانستان د اردو لیکي سپېڅلي لیکي وي، رښتیا هم دا د افغانستان ویاړي دا اردو، نو دغه د اردو لیکو ته ولې د دوی زمن نه ځي؟ د ولسوالانو زمن، د والیانو زمن، دا نور وزیرانو، د پارلمان د وکیلانو، دغه بچیان ولې د اردو ته نه ځي تر څو دوی دا جګړه وګټي؟ دا اردو خو دوی لپاره مقدسه ده او کنه دا د دوی تشویق آمیز خبرې دي تر څو اردو په طالبانو باندې کوفته کې بله خبره نشته. مارشال صاحب محترم، ګوره اداره د کابل اوس په دغه جنرالانو باندې اداره کیږي، حتی اکثرا په لیواګانو کې، په قلو اردوګانو کې د عساکرو معاشونه، تنخواهګونه د عساکرو حسابو ته نه ځي، د دوی جنرالانو حساب ته ځي، بیا هغه جنرالان دوی ته ورکوي. ګوره دا دولت سو خپله د عساکرو معاش دوی جنرالانو ته ورکوي. لکه د پیمانکاري کار چې دي چې ته به ټیکهدار ته یو کار پرېږدي، هغه ټیکهدار خپله نیروګان ساتي. اوس د افغانستان اردوم ټیکهداران لري، یو ټیکهدار دوستم ده، یو ټیکهدار محقق ده، یو ټیکهدار اوس ګلبدین اضافه شوی ده. دغسې ټیکهداران رهبران ده. ولا زه د خپل د معلوماتو نه وایم چې په افغانستان کې اوس رهبران د افغانستان یو قسمت کې یو ټیکهداري د قلو اردو یا نظام یا دفاعي ملي جوړ کړی ده. نو دې کې دا نظام انشاءالله له منځه ځي. زموږ ټول آرزو ارمان دا ده چې انشاءالله سپینه بیرغ دغسې چې په ترکیه کې پورته سول، په ایران کې پورته سول، زه په حیث د یو افغان په دغه جرمني کې پورته کوم. نو انشاءالله چې اسلامي امارات مشران دا بیرغ دغسې چې ما خپله وایم په خوله یې وایم چې انشاءالله داسې ورځ به راشي چې په سپینه ماڼۍ کې به دغه بیرغ ورپېږي. په امریکا کې د اسلامي اماراتو طالبانو په لاس کې په امریکا کې ورپېږي. دا ورځ ډېر نږدې ده. دښمنانو ته وایو چې طالبانو د افغانستان اصیله بچیان دي. تر اوسه پورې څونه قرباني چې موږ ورکړې ده، دا طالبان د خپل قرباني په لاس، په موټو، په شهادت او په استشهادیانو باندې دا قرباني نیولې ده او قرباني ورکړې ده. افغانستان یې ګټلی دی د امریکا او د ناټو نه. زه چې په حیث د یو افغان دا اوس په اروپا کې یم، د دغه جرمني نه وایم چې طالبان د افغانستان اصیله بچیان دي. موږ دغه اداره د کابل نه منو، دوی د افغانستان خائنان دي، قاتلان دي. کولی شي چې سبا د جرمني په یو څلور لارې کې بیرغ جګ او موږ ته عکسونه راولېږه انشاءالله. بس سبا دا کار وکړه چې پته ولګېږي سیکولرانو ته چې زموږ غازیان او اتلان د واشنګټن په سپینې ماڼۍ باندې بیرغ رپولی شي. او داسې یو څو کسه افغانان مو هم په کار دي چې د ناټو د دفتر مخې ته سپین بیرغ او لاندې پې لیکلي وي ناټو په ګونډو. داسې یو څو ځوانان مې په کار دي او د ناټو د دفتر مخې ته د سلفیانې واخلي او لاندې دې ورته ولیکي چې ناټو نوره په ګونډو. پوه شئ، ناټو ختمه ده، امپراتوري ختمه ده. اولین خبره مې دا ده چې موږ پر دغه جرمني ته وایو چې ته به طالبان به منې، یعنې موږ استشهادیان یاستو. والله دا استشهادي کیس په خدای قسم چې دا اوس ماته د قطر هر امر وکړي، زه دغه د دوی امر په تابعیت چې ما هغه عکس العمل ونه کړله، ماته مه وایه چې نور ته مسلمان یې.
موږ د دوی مننه. فدایان یاستو خو اوس هم دغه جرمني ته وایي چې طالبان د افغانستان اصیله بچیان دي دوی پرېږده چې راشي دلته سپینه بیرغونه پورته کړي. قدردان شي الله پاک یو مو عزت سخت کړي. یم. ملګرو لایو خپرونه د موږ ته ریپورټ لاندې دا زړونه ورکړئ نو لایو خپرونه به بیرته سم شي.